السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ، وخت مو په خیر، جوړ په خیر، تازه تکړه. له ډېر ځنډ وروسته ستاسې مسیجانو په راتګ سره سم موږ نن یو ځلې بیا په تاسې باندې د عینومېنې په ښایسته ښارګوټي کې، البته په دوهم عینومېنې کې حضرت محمد مصطفی مسجد جامع سره دغه ښایسته کور په تاسې وینم چې جامع هلته ده په هغه منطقې کې. دا سړک ورته راغلی دی او تر څنګ یې دغه خامه سړک هم راغلی د لوولې څخه. دا تاسې راسئ د عینومېنې دا بلې دروازې سره. نو زه دا کور وینو چې دا په 300 متره مربع کې جوړ دی، پر مځکه باندې جوړ دی. په اوله خښته کې خپله برمه لري، برق لري، اوبه لري. نو ولاړ به سو په کور کې به څوک نه ښه. نو ښه منظم جوړ دی. د حاجي صاحب مخکې له مخکې لا راته وویل ول دا مې داسې په شوق سره جوړ کړی دی. نو خامخا به یې ډېر مصارف وکړي. تاسې به کوشش کوئ چې دا کور ګورئ، بیا هم مثلا تاسې تماس ورسره ونیسئ. د تماس شمیره به زموږ ملګري راته ووایي چې دا کور مثلا څنګه دوی کولی سي، تاسې مثلا څنګه کولی سئ دغه ښایسته کور خپل کړئ یا یې رانیسئ. دوستانو دلته چې سرای ته راننوځئ غټ ګیټ لري چې ډېر لګجري جوړ دی، ډېر ښایسته جوړ دی. دغه هغه کوچنۍ دروازه سوله، غټ دروازه سوله چې دلې سرای لایټینګ ګم لایټونه هر څه ډېر ښایسته جوړ دی. یعنې دا د شوق کور دی. شمیره بیا زه تاسې ته ووایم چې تاسې کولی سئ بیا تماس ورسره ونیسئ. 0 180 140 6 0 180 140 دغه نمبر دی. تاسې کولی سئ تماس سره ونیسئ او دغه ښایسته کور رانیسئ. دا د عینومېنې په دومه عینومېنې کې حضرت محمد مصطفی جامع سره دی. نو یو ځلې بیا نمبر درته وایم چې بیا ګیلې ونه کړئ چې دا نمبر دې نه وویلی. 0 1 180 6 دا یې نمبر دی د حاجي صاحب چې تاسې بیا پر دا نمبر کولی سئ تماس سره ونیسئ او دغه ښایسته کور رانیسئ. راځئ چې ورسو د کور دننه برخه وګورو چې دا څنګه جوړ دی. دا به انشاءالله په تاسې باندې په همدې خپرونه کې زه ووینم. لومړی چې راننوځئ دوستانو دغه دروازې د ارچې څخه ورته جوړې کړي دي فکر کوم. دا تاسې وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ دی، ډېر منظم. دا کور فکر کوم د دغه ټوله سامان سره پر تاسې باندې خرڅوي. مثلا لکه فرش دی، دا ټوله فرش سوی دی دا کور. او دلته د ټلویزیون دپاره هم ځای ورته جوړ کړی دی چې دوی دلې ګزاره پکښې کوي، خو اوس غواړي چې دفتن دا کور خرڅ کړي. دا چې په څو یې خرڅوي انشاءالله بیا به وګورو، هغه به هم تاسې ته ووایو. ماشاءالله دا یې ښایسته حال دی. هغه یوه خونه سول، دا یې بله خونه، هغه تشناب اشپزخانه سوله او هغه تشناب سو، دا هم بله خونه سوله. صحیح سو؟ څلور خونې، یوه دا خونه، یوه دا ده، یوه دا ده، یوه هغه ده او لوړ بام سو. بله و څلور خونې سوې، یوه اشپزخانه سوله. ماشاءالله داسې د شوق کور دی. ګورئ دوستانو دا یې ډېر په ناز جوړ کړی دی. مخکې له مخکې لا راته وویل. نو ځو به خونې به وګورو. نو لومړی ولاړ سو دغه خونې ته دوستانو. ډېر ښایسته پردې ورته جوړ کړي، ډېر ښایسته ډیکوریشن یې سوی دی. دا ګروپان یې نه دي لګېدلي، هغه به ولګو. پتنګۍ نسته را سره چې هغه دستي حمله پر وکړي پر سویچانو باندې. نو دغه ښایسته سیلینګ ورته کړی دی. تاسې وګورئ دوستانو ماشاءالله ډېر ښایسته. نو تاسې هم چینل سبسکرایب کړئ. دا مهمانخانه سو، یعنې هلته هم دروازه لري. ښه دې تشناب هلته دی. دغه مطلب هغه یو کوچنی ځای سو، هغه دروازه سوله. دا مهمانخانه په څېر استفاده کیږي چې د کور د لارې څخه هم لاره لري. خو که تاسې نه غواړئ چې دا مهمانخانه کوئ نو بیا مثلا کولی سئ دروازه بنده کړئ، مشکل کم نسته، کم څه نسته پکښې. خو هغه یې دروازه سوله. او دلته یو بل تشناب هم لري. دغه دی تشناب یې، دغه داسې باندې ووینم. دغه یې تشناب سو، دغه یو تشناب سو. ډېر ښایسته تشناب یې غټ ورته جوړ کړی دی چې مثلا ځینې تشنابونه ډېر کوچني جوړي، خو دا ډېر ښایسته منظم جوړ دی. دغه یې دروازه سوله او دغه هم دغه سوه کوټه سوله. دا یې کوټه سوه چې دوی دغه کوټې ته پردې ورچولي دي. پردې او شیان ګرده برابر دي. فقط ستاسې څخه دومره غواړي چې تاسې راسئ او دلې واوسېږئ. دغه یې بیا حال سو. نو حال به وګورو. اوس به ولاړ سو یو بل اطاق ته. ماشاءالله څلور اطاقه لري چې د یو کوچني فامیل دپاره ډېره ښه بسنه کوي. دا یې هم بل اطاق سو چې په هر اطاق کې دوی لکه مخکې چې یادونه را ورور وکړله، وایي په هر اطاق کې تشناب لري. نو د هر اطاق تشناب به په تاسې باندې زه ووینم انشاءالله. هرې خونې ته یې جلا سیلینګ ورکړی دی چې تاسې ورته پام وي.
او پردې هم لري ماشاءالله ښایسته پردې ورته جوړې کړي دي. دا د پردو ټوکر یې در باندې وینم، هغه دوم ټوکر نه دی. ځینې کسان دا شیان غواړي چې ښه دقیق وګوري، هغه اوریجنل ټوکر کې دا ورته جوړ کړي دي، ټوکر یې معلومیږي. او تشناب یې سو، دا یې بل تشناب سو دوستانو، ښه پراخ تشناب یې ورته جوړ کړي دي. دلې شاور او ګیزران ټوله به سته دي په دې تشنابو کې. دا به پیښه کړو. نو یوه لنډه دمه لرو، بیا هم دوستانو راګرځو خپرونې ته، تاسې زموږ سره اوسیږئ. نو بیا هم په خیر راسئ خوږو لیدونکو. اشپزخانې ته رالم چې عجبه ښایسته ډیکوریشن یې ورته کړی دی، او خونې یې ماشاءالله تاسې ولیدلې دوستانو، تقریبا 3.5 په 6 کې وې چې ډېرې ښایستې او پراخې خونې وې چې تاسې راسئ دلې د نږدې څخه بیا ووینئ، بیا تاسې ته معلومیږي. نو دغه یې اشپزخانه سوله. دلته یې هم ټوله سیسټمونه د ژوند هغه د اړتیا وړ توکي ټول ورته برابر کړي دي. مطلب دا کور چې دی داسې د شوق کور دی چې یو ځل بیا تاسې ته ووایم داسې کور نه دی چې مثلا داسې بزازي جوړ سوی. دا چې تاسې د نږدې څخه وګورئ هم تاسې ته معلومیږي. دا یو بل اتاق سو، دې اتاق ته یې ډېر ښایسته سیلینګ کړی دی. دا سیلینګ یې تاسې خپله هم په ویډیو کې وینئ، ماشاءالله ډېر ښایسته سیلینګونه یې ورته کړي دي. او دغه پردې و دغه فرش چې اواړ دی دا یو رقم دی، کلر یې فرق نه کوي، ډېر ښایسته رنګ یې ورکړی دی. او دلته تشناب سو چې مثلا هغه یو ځینې تشنابونه دي، مثلا دلته تاسې کولی شئ المارۍ هم پرېږدئ او دې خواته تشناب سو. ځینې تشنابونه تاسې ولیدل چې مثلا هغه د عادي انسانانو لپاره و، مطلب دا چې دا مریضان کولی شي چې استفاده ځینې وکړي. نو دا ګیزر هم د لیم بسته دی، ټوله سیسټم فعاله دی، هر څه منظم جوړ دي، فقط ستاسې راتګ مهم دی. او یو بله ښه خبره خو لا دا ده چې دلته یې د بیټرۍ سهولت مطلب سولري برق ورته برابر کړي دي، یعنې د سولر سیسټم هم شته چې یوه خونه هغه سوله، یوه خونه دا سوله، چې دا هم ډېره ښایسته خونه ده. مثلا ښه پراخ خونې دي، داسې ښه غټ غټ کلکینانې دي پی وي سي، مثلا د دې ځای څخه د باندې غږ نه ځي او د باندې غږ د ننه نه راځي. نو د اوسني عصر سره یې سم جوړ کړي دي. د دې هم نقشه فرق کوي دا نور سره، البته دا سیلینګ یې دا هم فرق کوي. دلته هم تشناب سو، دا تشناب دی چې مثلا تاسې بیا کولی شئ چې دلته خپل پر شوق باندې خپل پر طبیعت المارۍ ورته جوړې کړئ، مطلب د المارۍ ځای لري دلته المارۍ ښولی سي. او دا هم بل تشناب سو چې دا هم شاور لري، ټول سیسټم برابر دی. ډېر ښایستې دروازې ورته جوړې کړي دي. دا هم ښایستې پردې لري چې د نورو خونو سره یې پردې فرق کوي. داسې نه وي چې مثلا ټوله یو رقم وي، مطلب دا چې د فرش سره دغه نه کوي. ښه داسې وګورئ دوستان، ډېر ښایسته پردې ورته جوړې کړي دي. نو دغه کور دی که مو رانیوئ هغه نمبر چې ما تاسې ته وویلی یو ځلې بیا درته وایم، تاسې زموږ سره اوسېږئ. دوی د سولر سیسټم هم لري. سولر سیسټم مطلب دا چې اوس یې په تاسې باندې زه وینم د خیره سره چې هغه مطلب د بیټرۍ برق هم لري. او دلته یې د لکه څنګه چې ما تاسې ته مخکې وویل، دلته یې د بیټرۍ دپاره سیسټم ورته جوړ کړی دی چې ډېر ښایسته برق یې ورته ښه منظم، هر څه د خطر څخه داسې په امان کې دي، مطلب بیټرۍ وشیان ګډ وډ نه دي پراته. تاسې وګورئ دلته سیسټم ورته جوړ کړی دی. دا چې څو واټه دی دا تاسې وګورئ دلته په تصویر کې، دا څو سوه لنډیواله 250 خو نه زه وینم، صحیح 290 خو خیر اوس یو چم هم په ونه کړو. او دغه یې بام سو چې تقریبا فکر کوم 1 متر تیغه به ورته ولي بام ته.
مثلا تاسو ته څوک مزاحمت نشي کولی چې دلې کښېني او دغه هم هندارې ورته ایښي دي ښه پر بام هم تشناب لري د کالو مینځلو لپاره چې دا ورور مخکې مو ویله او ښه غټ تشناب لري ښه غټ تشناب ورته جوړ کړی دی دلې ښه غټ تشناب دی ښه بېغمه دلې تاسې کالي پرېولی سئ نو دغه کور سو دغه بام سو دغه ترتیب سو دوستانو چې دا کور د دوهمې عینو مینې د حضرت محمد مصطفی یا هم هاشمي مسجد جامع باندې مشهوره ده چې هغه سپینه جامه ده ته ودرېږئ زه وګورم که هلته معلومېدله زه به په تاسې باندې ووینم چې هغه سپینه جامه ده تاسې وګورئ هغه دې معلومیږي دوستانو دغه ځای څخه زه درته زوم کومه هغه سپینه جامه نه ده چې تاسې هغه د سپینه جامه ده د هغه ځای څخه دغه سړک سیده ورته راغلی دې خواته مثلا که هغه بیا نه در معلومېدی بیا لو والا څو یو جشم سړک پای دی یو جش د دوهمې عینو مینې یو جشم سړک دغه میداني سوله دا هم خالي میداني ده دغه هغه خامه سړک د لو والې څخه ورته راغلی دی مطلب ډېر ښایسته ځای دی ډېر منظم ځای جوړ شوی دی دا نو اوس به څه کوو اوس به نو لاندې ته کېږو دا کور تاسې کولی سئ چې دغه د امریکا نمبر زه تاسې ته وایم تاسې کولی سئ چې پر دغه نمبر تماس سره ونیسئ زه بیا پر سکرین تاسې ته ښکاره کړم دا نمبر دوستانو بیا به ویلو ته دونه ضرورت نه وي دغه نمبر دی زه د سکرین باندې تاسې در ښکاره کوم بیا یې وایم جمع 1-840-050-90 دغه نمبر دی چې تاسې کولی سئ دا جسب سره تماس ونیسئ یو ځلې بیا درته وایم دوستانو چې نږدې کړم څه راڅه ورک سو یارانو خامخا داسې په ژوند کې نه دوستان دغه نمبر دی جمع 1-440-540-010 دا د حاجي صاحب نمبر دی تاسې په وټساپ کې هم کولی سئ چې د دوی سره تماس ونیسئ او دغه کور ځینې رانیسئ او هغه بل نمبر یې و 0-1-100 حکمت خانه 0-1-100-460-3 دغه نمبر دی تاسې کولی سئ چې تماس سره ونیسئ او دغه ښایسته کور رانیسئ یا یې مالکین سئ ماشاءالله د کندهار ښار په زړه کې عینو مینه چې ډېر ښایسته ښارګوټی دی دغه کور په کښې کې موجود دی نو دوستانو دغه هغه د سرای ناست سو چې ما مخکې هم تاسې ته روښوي دلته تاسې کولی سئ چې ګلان ملان وکرئ تر هغه سره پورې نو برمم لري برکم لري 14 کیلوواټ دی که چشتي موږ خو هغه د بیټرۍ هغه ساده بیټرۍ ته ناست نو 14 کیلوواټ دغه لري هغه د بیټرۍ برق دی ورته برابر کړی دی نو دغه یې کور دی ډېر ښایسته او منظم جوړ دی بیا تاسې کولی سئ چې هر کور چې تاسې زموږ د چینل د طریقه څخه ګورئ یا مثلا بیا یې رانیسئ هغه په پوره ډاډ سره تاسې وګورئ بېغم واوسېږئ ځکه چې موږ په تاسې باندې بازازي کورونه نه وینو او زموږ هدف هم دا نه دی چې موږ تاسې خطا باسو یا مثلا تاسې یا دوکه کو مثلا دا کورونه موږ د نږدې څخه ګورو راځو ګرځو بیا مثلا موږ تاسې ته وایو چې رانیسئ ځکه چې ډېر ښایسته کور دی دا او ډېر منظم جوړ دی د یو فامیل لپاره ډېر کوچنی فامیل که هغه په افغانستان کې که د افغانستان څخه د باندې دغه دپاره دا کور بیخي بسه نه کوي ځکه چې ډېر منظم 4 اتاقه دی اشپزخانه لري هر اتاق کې تشناب لري او یو اتاق که تاسې کوټه غواړئ ځینې جوړ کړي یا مثلا تاسې دغسې غواړئ استفاده کړئ هغه ستاسې خوښه ده هغه پکښې موجود دی د کوټې سیسټم هم نور نو بام لري پر بام باندې تشناب لري په 300 متر مربع کې جوړ دی دا کور تاسې کولی سئ چې هغه دی شمېره مې تاسې ته یاد کړه 0-1-1 ته ودرئ چې بیا ملګري راولي 1-80 او بل څو 1-80 چې مو وواله 463 0-1-1-80-463 دا دی ګورئ شمېره مې څونه ډېر درته ویله تاسې خامخا په کمنټ کې راته وایئ چې دا کور په څو خرڅوي او په کومه شمېره باندې تماس ونیسو هغه شمېره مې درته ویل تاسې کولی سئ تماس سره ونیسئ نو هغه قیمت به تاسې ته په واتساپ کې وایي چې موږ دا کور په څو خرڅوو
نو دغسې یو ترتیب نمبر دی هغه د امریکا نمبر دی دا د خلکو لپاره دغه بیسیم نمبر چې مو درته ویل دا یو بیا چې دی دا د افغانستان د خلکو دپاره دی چې زنګ وروهي تماس سره ونیسي مستقیم او د واتساپ نمبر چې و هغه خارجي نمبر و چې ما تاسو ته مخکې هم وویلي چې یو ځلې بیا دا دی تاسو ته راولمه دا دی دغه نمبر دی چې تاسو کولی سئ تماس سره ونیسئ دا دی ګور پر سکرین باندې تاسو دغه نمبر وینئ کولی سئ تماس سره ونیسئ او دغه کور رانیسئ توجه دا زموږ کیمره د 3GP کیمره مو خو په سو دوستانو دا دی دغه نمبر دی چې تاسو تماس سره ونیسئ او دا کور ځینې رانیسئ نو تر بیا چې زه حکمت الله ستاسې د کورونو میلمه کېږم د زموږ هیواد یوټیوب چینل څخه پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت ښې چارې د خدای په امان مننه چې هیواد میډیا ګورئ